د رسنیزه ژبه درنو مینوالو هغه تیره ویډیو کې موږ او تاسو په دې خبرې وکړې چې که یو نوم د قوم وي یا د یوې سیمې وي په همغه ډول یې لیکو، که په بله ژبه کې بل ډول لیکل کېږي موږ ته پکار ده چې خپل پښتو نوم ولیکو، د بلې ژبې نه اغېزمن نه سو. لکه پېښور یا کوټه ده موږ به همداسې لیکو، د پارسي یا اردو په قاعده پېښور یا کویټه به یې نه لیکو. نن په دې خبره کوو چې پښتني سیمو کې له لهجې اغېزمن د سیمې نومونه باید په کره بڼه ولیکو، یعنې څنګه چې په ټوله پښتو کې ویل کېږي. مثال په ډول د وزیرستان کې یوه سیمه ده سور راغی بولي. څو کلونه مخکې رسنیو کې ډېر په دې راته چې هلته به بریدونه کېدل، خو دا نوم چې ده په رسنیو کې سم نه تلفظ کېږي، ګډ وډ تلفظ کېږي، ځینې وخت ناسم ویل کېږي. ځایي خلک چې دي وزیر سور په سره بدلوي، یعنې سین کې پیښ چې ده موږ چې په واو لیکو دا په زور بدلوي، سره یې کې اوښتپیر. او راغه کې چې ده ری باندې پیښ ورکوي، یعنې روغه یې بولي، سره روغه. خو بیا پښتو ځینې رسنیو کې له مشهورو خبریالانو ما اورېدلي چې سره روغه خو نه بولي، بلکې څنګه سین باندې فشار راوړي، سره یې کې، یعنې وزیرستان خلک یې سره بولي، دوی سره کې، او وزیرستان خلک یې روغه بولي، دوی روغه کې. که وزیرستان لهجې ته وګوریم سره روغه همغه سور راغه معنا ورکوي چې د سیمې نوم دی او په کره پښتو کې باید سور راغه وویل سي. خو دغه خبریالان بیا سرچپه یو شی ترې جوړ کړي، سره روغه، یعنې ما څو ځلې یو مشهور خبریال نه همدا اورېدلي، سره چې څه سور معنا نه ورکوي، سره وستربل دی، او روغه چې ده بیا د روغې جوړې معنا ورکوي. خو دلته که ګورئ نوم ته سور چې ده رنګ او راغی چې ده ډګر یا ډګری میدان دې ته وایي. موږ خپله لهجه کې راغه لرو، خپل ځای کې چې موږ کوم ځای ته راغه وایي هغه څنګه ځای و. داسې هواره ځمکه وه، یوې خوا ته هم ترې ژور وه، غونډۍ غونته و، لاندې ژور و، بلې خوا ته هم همداسې، او په دې جګ ځای باندې داسې هوار میدان و، دې ته به موږ راغه وایه. دغه راغه کلمه چې ده نورو سیمو کې هم شته، مثلا خوست کې ځاځي میدان ولسوالۍ کې لنډی راغه، خو ځایي خلک یې لنډي روغه بولي. یا دا د کورمې او د اورکزۍ ایجنسۍ ترمنځ سرحدي سیمه کې ډول راغه دی. زموږ ملګري مالته پکې و، کله کله بتلو، دوی به ډوله روغه باله او موږ به ډول راغه باله، یعنې همغه ځای خلک وزیر او دغه دي اورکزي دي، دوی به همغه ډول راغه هم ډوله روغه، خو موږ به ډول راغه باله. نو دغسې نومونه یوه بیلګه سوه ستاسو لپاره. که نوم راته ورباندې غور کوئ، یا که د لهجې په ډول هم وایي خو چې همغسې یې تلفظ کوي، او یا ښه دا ده چې داسې نومونه وي لکه ما چې درته وړاندې کړه چې په اصلي حالت کې وویل سي، سور راغه وویل سي. مخکې موږ همداسې یوه بله ویډیو په دې لرله چې نوم اوښتپیر ته نه اړوو، په اصلي حالت یې وایو، مثلا سپین غر سپین غره نه وایو، یا سور صلیب سره صلیب نه وایو. هیله ده دغه یو مثال تاسو ته د ډېرو نومونو په کرهوالي کې مرسته وکړي. ښه وخت.